د هوا پیژندنې نړیواله اداره وایي د النینو موسمي پدیده د پیاوړي کېدو په حال کې ده او ښایي په 2026 کال کې تر ټولو د قوي النینو له پیښو څخه وي. د بریتانیا هوا پیژندنې اداره د وروستي اټکلونو له مخې النینو کولی شي د نړۍ په بیلابیلو برخو کې تودوخه لوړه کړي. د بارانونو عادي بڼه بدله کړي او د وچکالۍ او سیلابونو خطر زیات کړي. النینو یوه طبیعي اقلیمي پدیده ده چې د آرام سمندر په منځنۍ او ختیځه برخه کې د سمندر اوبو د تودوخې له زیاتېدو سره رامنځته کیږي. کله چې د سمندر د اوبو تودوخه بدله شي د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د هوا په حالت هم اغیز کوي. د اټکلونو له مخې د آرام سمندر د استوا په شاوخوا کې د اوبو تودوخه ښایي د روان کال تر پایه له عادي کچې څخه تر 3 درجو سانتي ګراد پورې لوړه شي. په عادي النینو کې د اوبو د تودوخې زیاتوالی له 1 تر 2 درجو پورې وي. د النینو اغیزې په ټولو سیمو کې یو شان نه وي. په سویلي او سویل ختیځ آسیا، استرالیا او د افریقا په جنوبي برخو کې د وچکالۍ او سختې ګرمۍ خطر زیاتېږي. خو د جنوبي امریکا او د امریکا د متحده ایالاتونو په ځینو برخو کې بیا د سختو بارانونو امکان ډیریږي. د النینو له امله رامنځته کېدونکي بدلونونه په کرنې هم مستقیم اغیز کولی شي، ځکه وچکالي، سخته ګرمي او ډیر بادونه د کرنیزو حاصلاتو د کمیدو لامل کیدای شي او د خوړو په نړیوال بازار هم اغیز کولی شي. النینو او لانینا د همدې اقلیمي سیستم دوه مخالف پړاوونه دي. کله چې د ختیځ لوري بادونه کمزوري شي د آرام سمندر ګرمي اوبه ختیځ لوري ته حرکت کوي او النینو رامنځته کیږي. خو د لانینا پر مهال دغه بادونه پیاوړي کیږي او د سمندر سړې اوبه د سطحې په لور راځي. د النینو پخوانیو قوي پیښو هم د نړۍ په هوا او کرنه پراخ اغیز کړی دی. د 2015 کال او 2014 کلونو قوي النینو په استرالیا او سویل ختیځ آسیا کې د سختې وچکالۍ لامل شو او د غلو، تیلو او بورې تولیدات یې کم کړل. په ورته وخت کې د جنوبي امریکا په ځینو برخو کې سختو بارانونو د سویا او جوارو حاصلات زیانمن کړل. خو مهمه پوښتنه دا ده چې د اقلیم بدلون به د النینو اغیزې لا پسې سختې کړي که نه. We don't know if the El Nino La Nina pattern د لندن د امپریال کالج اقلیمي ساینسپوه تیودور کیپینګ وایي لا تر اوسه معلومه نه ده چې د اقلیم بدلون د النینو او لانینا په بڼه کې بدلون راوستی که نه. climate change means the weather patterns that we'd normally have seen in an خو نوموړی وایي هر کله چې النینو رامنځته کیږي د اقلیم د تودېدو له امله د هغې رامنځته کیدونکي د هوا سخت حالتونه لا ډیر شدید کیدای شي. یعنی نړۍ ښایي له داسې النینو سره مخ شي چې یوازې د تودوخې د زیاتېدو لامل نه وي بلکې په ځینو سیمو کې وچکالي، په ځینو کې سخت بارانونه او په نورو کې د شدیدې ګرمۍ خطر هم زیات کړي. virtually all extreme weather events. که د هوا پیژندنې وروستي اټکلونه سم ثابت شي 2026 او 2020 کلونه ښایي د نړۍ د هوا او اقلیم له پلوه له مهمو او بېسارو کلونو څخه وي.